السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیت چینل ستاسو خپل چینل ته ښه راغلاست. امین الله ببرکزایم د دغه غږیزې او تصویري ویډیو وړاندې کوونکی. څرنګه چې چینل مو بیت نومیږي، نو ومو غوښتل چې لومړنۍ ښوونیزه ویډیو هم د بیت په اړه تولید او مینوالو ته وړاندې کړو. ځکه په اوسني ډیجیټلي نړۍ کې موږ هره ورځ، هر ساعت او هر ځای کې د کمپیوټر کارولو، موبایل کارولو، ټلویزیون لیدو پر وخت له بیت، بایت، کیلو بایت یا میگا بایت او داسې نور واحدونو سره مخ کېږو، خو په اساسي یا بنیادي توګه ورسره آشنایي نه لرو. نو امید لرو د دغه ویډیو په وړاندې کولو سره د کمپیوټر اړوند واحدونو سره بنسټیزه آشنایي پیدا کړو او تنده مو پرې خرابه شي. که چیرې ویډیو مو خوښه شي نو ضرور یې لایک کړئ او لطفا د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. آیا تاسو کله هم دا فکر کړی چې څنګه یو کمپیوټر معلومات اخلي او بیا یې پروسس او ذخیره کوي؟ او څرنګه د ټکنالوژۍ په دغه عصر کې دغه ټول ډیجیټلي آلات او اسباب له یو بل سره اړیکه ټینګوي؟ یو شی دی چې دا ټول کارونه یې شوني کړي دي، بیت، چې اساسي واحد د اندازه‌ګیري د معلوماتو دی او اختصار شوی بڼه د باینري د جت دی. د تاریخ په اوږدو کې ټولو مدنیتونو د حساب کولو لپاره د دسیمل یا حشري حسابي سیستم څخه چې اساس یا بنسټ یې 10 عدده چې له 0 نه تر 9 پورې عدد دي کار اخیستی. په دغه سیستم کې که چیرې موږ هر څومره لوی عدد ولیکو نو جوړښت به یې له همدغو عددو څخه شوی وي. خو برعکس کمپیوټر بیا په بل ډول عمل یا کار کوي. کمپیوټر چې کوم سیستم کاروي هغه باینري حسابي سیستم ده چې یوازې 2 عدده پیژني چې 0 او 1 دي، او باینري ځکه نومول شوي چې د باینري لغوي معنا هم موږ ته همدا تفهیموي، یعنی هغه څه چې 2 برخې ولري. بیت اختصار شوی بڼه د باینري د جت ده چې عبارت له 0 او 1 څخه ده. د بیت په ډیریدو سره لوی واحدونه رامنځته شوي، لکه بایت چې 8 بیته یو بیت جوړوي. یو بایت د یو کرکټر یا یو توري، سمبول یا نمبر سره مساوي دی، او په همدې ډول کیلو بایت، میگا بایت، ګیگا بایت، تیرا بایت او داسې نور. د دې لپاره چې په اساسي ډول مو د بیت په مفهوم ځان پوه کړی وي، داسې وانګړئ چې بیت کټمر د دغې ماشومې په توګه عمل کوي چې د ورځې په ترڅ کې چې ویښه وي ډېر کارونه کوي او په شپه کې ویده شي. نو دغه ماشومه 2 سټیټي حالت لري چې ویښه او ویده حالتونه دي، خو دا 2 حالته د یوې ماشومې لپاره دي. اوس که چیرې بل ماشوم هم ورسره یو ځای شي نو دا 2 حالته 4 ته بدلیږي. نو په همدې ترتیب د افرادو په ډیریدو سره سټیټي حالتونه هم ډیریږي. موږ ویده یا خوب حالت ته مختلف نومونه ورکولی شو، لکه 0، آف، فالس، نه، منفي او داسې نور. او ویښ حالت په 1، آن، ترو، یس، مثبت او داسې نورو نومونو نومولی شو. خو سوال دا پیدا کیږي چې دا ټول د کمپیوټر له بیت سره څه تړاو لري؟ د بیت عملکرد هم د همدې ماشومې په څیر ده. بیت هم د ماشومې په شان 2 سټیټي حالت لري چې خوب او ویښ حالتونه دي. هر څه چې کمپیوټر ترسره کوي ټول راځي هغه واړه او زیرک سویچونو ته چې د مایکرو ترانزیستورونو په نامه یادیږي، چې آن یا روښانه او آف یا ګل په حالت کې وي، چې دغه آن او آف حالت ته اوښتل د یو ډېر ضعیف برقي جریان په واسطه ترسره کیږي، چې لومړیتوب د دغه سویچونو دا دی چې کمپیوټر حساب وکړي. نو د حساب کولو لپاره کمپیوټر هماغه معاصر، لنډ او چټک حسابي سیستم چې باینري حسابي سیستم ده او یوازې 2 عدده پکې شتون لري، او همدا 2 عدده چې 0 او 1 دي د کمپیوټر ژبه ده چې کمپیوټر یې کاروي او پرې پوهیږي. او دا چې د ترانزیستورونو آن او آف حالتونه د کوم بل څه پر ځای ځان ته 0 او 1 عددونه اخلي، علت یې همدا دی چې کمپیوټر د باینري حسابي سیستم څخه کار اخلي چې د 0 او 1 عددو څخه تشکیل شوی حسابي سیستم دی. نو ځکه دغه 2 سټیټي حالتونه چې
چې آن حالت یو او اف حالت صفر دی ځان ته اخلي او همدې صفر او یو ته بیت وایي چې هماغه د باینري ډیجیټ اختصار شوي بڼه ده او بنسټیز او اساسي واحد د اندازهګیرۍ د معلوماتو په کمپیوټر او نورو آلاتو لکه سی ډي او ډي وي ډي رام فلاپي ډیسک پن ډرایو هارد ډیسک او ډیجیټلي ارتباطاتو کې دی. څرنګه مو چې ولیدل بیټ یوازې او یوازې کولی شي دوه حالته ولري صفر او یو او د دې نه پرته کوم بل انتخاب نشي درلودی چې صفر یې آف او یو یې آن دی. موږ د دغو بیټونو له مجموعې څخه کولی شو معنا لرونکي ډیټا یا معلوماتو ته شکل ورکړو. راځئ چې په ګډه یې سره وګورو. د بیټونو په یو ځای کېدو سره طاقت یا توان د معلوماتو زیاتېږي. اوس چې په دې پوه شو چې یو بیټ دوه سټیټ یا حالته لري چې عبارت دي له صفر او یو څخه، لکه د هغې ماشومې په څېر چې خوب او ویښ حالت لري او د افرادو په ډېرېدو سره حالتونه هم ډېرېږي، نو په کمپیوټر کې هم د څو بیټونو په یو ځای کېدو سره سټیټ یا حالتونه ډېرېږي او د معلوماتو د اندازهګیرۍ لوی واحدونه رامنځته شوي. د بېلګې په توګه ویلی شو چې هر ترانزیستور یو بیټ دی چې 8 ترانزیستورونه یا 8 بیټ یو بایټ جوړوي چې 256 سټیټس یا حالته رامنځته کېږي چې نسبت بیټ ته ډېر معلومات ذخیره کوي. څرنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه چې د بیټونو په ډېرېدو سره توان یا طاقت د معلوماتو زیاتېږي، نو کمپیوټر د ریاضي د توان یا طاقت فورمول په استفادې سره د سټیټ یا حالت په زیاتولو سره د ډېرو معلوماتو ذخیره کولو ترتیب او بندوبست نیسي. لکه یو بیټ چې دوه سټیټ یا حالته لري چې صفر او یو دي، نو قاعده په ټولو کې دوه راځي او توان یې زیاتېږي، نو دوه بیټه څلور سټیټ یا حالته کېږي ځکه دوه په توان د دوه څلور کېږي او په همدې ترتیب سره درې څلور پنځه شپږ اووه او په پای کې 8 بیټه چې یو بایټ کېږي او 256 سټیټ یا حالته کېږي چې د یو کرکټر یا یو توري یو سمبول یا هم یو نمبر په اندازه معلومات ذخیره کوي. په همدې ترتیب د معلوماتو په ډېرېدو سره د بایټ څخه کیلو بایټ اوړي چې تقریبا 1000 بایټه مساوي په 1 کیلو بایټ کېږي او بیا 1000 کیلو بایټه مساوي کېږي په 1 میگا بایټ سره او په همدې ترتیب سره ګیگا بایټ، تیرا بایټ او داسې نور. دلته ویل یې اړین ګڼم چې د بیټ او بایټ ترمنځ د توپیر په پار بیټ په کوچني بیټوري او بایټ په لوی بیټوري ښودل کېږي. خو له دې نه علاوه د معلوماتو یا ډیټا د انتقال او د انټرنیټ سرعت اندازه کولو لپاره هم بیټ او بایټ کارول کېږي. ډیری وختونه کله چې موږ په مجازي نړۍ کې انټرنیټ کاروو یا هم د ټلویزیوني شبکو سوداګریز اعلانات په اړونده ساحو کې ګورو، تاسو حتما د کیلو بیټ پر سکند، میگا بیټ پر سکند د اصطلاحاتو سره مخ شوي یاست. نو اړینه ده چې دغه د ډیټا یا معلوماتو انتقالي واحدونو باندې ځان پوه کړو. اوس چې بیټ او بایټ مو په بشپړه توګه پیژندلي دي، نو لومړی د کیلو، میگا او ګیگا لغوي معنا په پوهېدو سره کولی شو په اسانۍ سره د کیلو بیټ پر سکند یا میگا بیټ پر سکند واحدونو یا اصطلاحاتو سره ځان آشنا کړو. هر کله چې موږ د کیلو نوم د هر واحد نه وړاندې اخلو، دا په دې معنا چې هماغه واحد زر ځلې. د بېلګې په توګه کیلو بیټ یعنې زر ځلې د بیټ واحد، کیلو بایټ یعنې زر ځلې د بایټ واحد، او په همدې ډول د هر واحد نه وړاندې د میگا راتلل په دې معنا چې هماغه واحد 1 میلیون ځلې. د بېلګې په توګه میگا بیټ یعنې 1 میلیون ځلې د بیټ واحد او میگا بایټ معنا 1 میلیون ځلې د بایټ واحد، او په همدې ترتیب کیلو بیټ او کیلو بایټ. نو که چیرې تاسو له داسې کوم څه سره مخ کېږئ، دا په دې معنا چې ستاسو ډیټا په 26 میگا بیټس په 1 سکند کې ډاونلوډ کیږي او په 5944 کیلو بیټس په 1 سکند کې اپلوډ کیږي. یو بایټ کولی شي له 0 نه تر 255 دسیمل نمبرونه، د الفبا توري، سمبولونه او مخصوصې علامې ذخیره کړي. ASCII یا امریکن سټانډرډ کوډ فار انفارمیشن انټرچینج د معلوماتو په سټانډرډ کولو کې ځانګړی رول لوبوي چې د بایټ کوم باینري عددونه د کوم کرکټر، نمبر یا سمبول نمایندګي کوي چې په واسطه یې د کمپیوټر ډیټا چې یوازې نمبرې دي یوزر یا د کاروونکي ژبې ته واړوي.
ASCII یوازې یو کرکټر ورکوونکی باینري اعدادو ته دی چې د یو بایت لخوا وړاندې کیږي، ځکه چې باید 8 باینري اعداد یعنی 0 او 1 لري چې کار ورسره وکړي، او 8 عدده د باینري یعنی 0 او 1 د 255 قیمتونو اخیستونکي دي، چې مقابل کې ASCII 255 ستوري سمبولونه او نمبرې د انتخابولو لپاره لري. د بیلګې په توګه که چیرې تاسو په مایکروسافت ورډ کې د A توری ټایپ کړئ، نو د کوډینګ پروګرام یا سکرپټینګ پروګرام یا هر څه چې وي 8 ترانزیسټرونه په یو قطار کې داسې تنظیموي چې د ښودل شوي باینري نمبر نمایندګي وکړي، چې 0 1 0 0 0 0 او 1 دي.